مرسخ الله جل شانه د دې مبارک نبی علیہ السلام په حق له څه غواړي؟ ایا موږ او تاسې فقط په دې باندې خلاص یو چې موږ د نبی علیہ السلام امتیان یو، او که د دې نبی علیہ السلام د نبوت دعوه زموږ څخه یو څه غوښتنې لري؟ نبی علیہ السلام قسم کوي چې زما دې قسم وي ایمان نه لري، ایمان نه لري، ایمان نه لري هغه څوک چې همسایه ځینې تنګ وي. همسایه یوازې د کور همسایه نه، په دکان کې چې دې در څنګ همسایه و چې دا درسه تنګ و، په مسجد کې چې دې در څنګ ناستو دا همسایه دي، په موټر کې دې چې در څنګ ناستو دا همسایه دي. هر هغه څوک چې ستا ورسره وایسته وي، په حجره کې، په دفتر کې، په کور کې، په بازار کې، په هر ځای کې دا ستا همسایه دي. هغه څوک ایمان نه لري چې نبی علیہ السلام و هغه ته تر پلار، تر اولاد، تر مال، تر هر څه محبوب نه وي. نبی علیہ السلام اعلان کوي چې هغه څوک ایمان نه لري چاته چې زه تر پلار، تر اولاد، تر هر څه، تر مال ور محبوب نه یم، تر هر څه به نبی علیہ السلام و هغه ته محبوب وي. سیدنا عمر رضی الله عنه ورته وایي یا رسول الله ما ته تر هر چا محبوب یې، خو تر خپل ځان نه یې راته محبوب. نبی علیہ السلام ورته وایي عمره ایمان نه دی کامل تر څو چې زه و تا ته ستا تر ځان هم محبوب نه سمه. بیا دوباره عمر صاحب فکر کوي، بیا ورته وایي یا رسول الله تو ما ته تر خپل ځان هم محبوب یې. نبی علیہ السلام ورته وایي الآن یا عمر، عمر ایمان وس کامل سو. ما او تا باید خپله جایزه واخلو، محاسبه وکړو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره زما څومره محبت دی. که یوه طرف ته زما د مال نقصان وي، بل طرف ته د نبی علیہ السلام د سنت تقاضا وي، یو طرف ته زما د ځان نقصان وي، بل طرف ته د نبی علیہ السلام د دین تقاضا وي، زه چاته ترجیح ورکوم؟ دا اوله تقاضا ده، دا اوله غوښتنه ده د نبی علیہ السلام د حقوقو اول حق دی. فالذین آمنوا به وعزروه، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حقوق څخه دوهم حق عزروه. هغه څوک کامیاب دي، اولئک هم المفلحون، هغه څوک کامیاب دي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دوهم حق ادا کوي. د نبی علیہ السلام دوهم حق څه دي؟ وعزروه ای عظموه، چا چې د نبی علیہ السلام مبارک تعظیم وکړي. تعظیم د نبی علیہ السلام دا د نبی علیہ السلام حق دی. څنګه تعظیم د نبی علیہ السلام؟ اول تعظیم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا دی چې کم ځای د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په کم مجلس کې نوم ذکر سي صلی الله علیه وسلم ورسره ووایه البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم، که خزان را باندې راشي که بهاره، په خپل دین باندې ولاړ یم. دنیا که هر څه کوي کوي دي، زه په خپل دین کې تغییر نه منم. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د نبی علیہ السلام مبارک تر آواز به آواز نه پورته کوي. په هغه وخت کې چې نبی علیہ السلام مبارک حیات په مجلس کې به په زوره خبرې نه کوي. ټولو مفسرینو رحمهم الله لیکلي دي وایي کم ځای چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث شریفه بیانیږي، دین بیانیږي، په هغه مجلس کې به په لوړ آواز خبرې نه کوي، ځکه دا د نبی علیہ السلام مجلس دی.
لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال. څوک چې خبرې کوي هغه ته اهمیت نشته، هغه څوک دی؟ زید و عمر بکر دی. د چا خبرې چې کوي هغه مهم دي. خبرې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې د دې تعظیم پکار دی، احترام پکار دی، قدر پکار دی. دا زما د محبوب صلی الله علیه وسلم خبرې بیانوي. دا د نبی علیه السلام دوام حق دی. د نبی علیه السلام د دین عظمت، د نبی علیه السلام د احادیثو عظمت، د نبی علیه السلام د راوړي کتاب تعظیم، د نبی علیه السلام د یوه سنت قدر کول، د یوه سنت قدر کول. څنګه قدر کوي حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم؟ حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه یو صحابي دی، د کسرا و دربار ته تللی دی. هلته په مجلس کې ناست دی، ډوډۍ خوري. په دې مجلس کې د ډوډۍ په دوران کې د ډوډۍ یو حصه د ګولې څخه په ځمکه ولوېدله. حدیث مقدس دی کله چې تاسې ډوډۍ خوري د ډوډۍ یو حصه مو په ځمکه ولوېږي، دا حصه راواخلي پاکه یې کړي او ویې خوري، شیطان ته یې مه پرېږدي. نو د ځمکې څخه هغه د ډوډۍ حصه راپورته کړله، پاکه یې کړله، اراده یې وکړل چې ویې خوري. په څنګ کې ورسره ملګري دي، هغه داسې په لاس باندې اشاره وکړله چې دا کار مه کوه، ځکه موږ خو اوس دلته راغلي یو، د بل چا په دربار کې ناست یو، د کسرا د مسلمانانو سفیران یو. هغه به وایي چې مسلمانان څومره وږي خلک دي چې د ځمکې د خاورې شی را اخلي خوري. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ورته غصه سو، اترک سنت نبی لهؤلاء الحمقى. خپل ملګري ته غصه وکړه، ول زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سنت د دې کسرا د بې عقلانو په وجه پرېږدم چې بیا به د دنیا د کسرا خلک وایي چې دا څنګه وږي دي. د دې په وجه زه د نبی علیه السلام سنت نسم پرېښولی. سنت د نبی علیه السلام څنګه پرېږدم؟ ما و تا اوس په ډېرو وړو وړو خبرو باندې خپل په ژیره باندې هم چاړه راواخلو، خپل وریښتان هم د سنته بدل کړو، خپل لباس هم بدلو، خپل انداز د زندګۍ هم بدلو. ولې بدلوې؟ بیا به دنیا څه وایي، خلک به څنګه وایي، واده کې به بد ایسمه، بیا به په مکتب کې خلک را باندې خاندي، بیا به په پلانکي کې خلک را باندې خاندي. ولې به خاندي نه وایي؟ زما او ستا خو داسې یو ښایسته زندګي ده چې کم د نبی علیه السلام سنت دی، هغه زما او ستا د وطن کلتور و رواج هم دی. دا یې واجبه ده الحمدلله چې د نبی علیه السلام په سنت کې ژیره سته، زما او ستا په وطن کې کلتور هم دی. زما او ستا دا مشران سپین ژیري وګوره څنګه خوند ورسره کوي، ښایستې ښایستې ژیري. که په وطن کې د نبی علیه السلام مبارک په سنت کې ښایسته لنګوټه ده، زما او ستا په وطن کې زما او ستا پلار و نیکه کول الحمدلله. که د نبی علیه السلام په سنت کې ښایسته لباس و جامې دي، زما او ستا د وطن کلتور دی الحمدلله. نو دا نه زما او ستا د سنت هم دی او کلتور هم دی. بیا به یې ولې زما او ستا بچیان و ځوانان بدلوي؟ ولې به یې بدلوي؟ غلطه به کوي چې بدلوي به یې. خلک به را باندې خاندي، خلک به بد کوي چې را باندې خاندي، خلک به په ځان باندې خاندي چې د پلار و د نیکه کلتور یې هم بدل کړی دی، د خپل نبي سنت یې هم تغییر کړی دی، یعنې په ځان وخاندي. نو د نبی علیه السلام دوام حق دا دی چې وعزروه، تعظیم د نبی علیه السلام وکړي. څوک کامیابه دي، کامیابي غواړي، فقط په دې نه دی خلاص چې زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امتی یم. د دې دپاره دا ضروري ده چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حق به ادا کوي. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر شهید وفي رواية فله اجر 100 شهید. چا چې زما په سنت پرې لاسونه ونیول، نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په سنت پرې لاس ونیوي، عملي یې کوي، زما سنت یې ژوندی کوي. په هغه وخت کې چې کله دنیا کې فساد عام سي، دا اوس چې خلک وایي نه کیږي نه کیږي ونه کیږي، په دا زمانه کې چې خلک وایي نه کیږي، تا یو سنت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ونیوي،
په یو حدیث شریف کې دی چې الله جل شانه به د شهید ثواب درکړي، په بل حدیث شریف کې دی چې الله جل شانه به په قیامت کې د 100 شهیدانو ثواب درکړي. د څو شهیدانو ثواب؟ د 100 شهیدانو ثواب به الله پاک، د 100 شهیدانو رتبه او مقام به الله پاک. ازما خبره نه ده، ازما د پلار خبره ده. حدیث شریف مې درته ووایه، چا چې یو سنت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عملی کوي، چې کله په دنیا کې فساد عام سي، خلک په دین باندې عمل کول خلکو ته نااشنا ښکاري، او تا سنت عملی کوي، د 100 شهیدانو ثواب درکوي. محدثین رحمهم الله فرمایي وای په دې کې ضروري نه ده چې خامخا د بیت الله سنت به را ژوندي کوي، وای چې د بیت الخلا سنت رواج کوي. بیت الخلا ته چې ننوځې اول چپه پښه ننباسه، چې راوځې اول راسته پښه ننباسه، چې دا سنت دې عام کړي، مروج دې کړي. په دې کې الله جل شانه ثواب درکوي د 100 شهیدانو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما او ستا پکې فایده ده، څوک چې د کوره راوځي دا دعا یې وویل، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. څومره اسانه دعا ده. په دروازه کې چې دا دعا وویل د کوره راووتی، یو ملک یو فرشته ورته وایي کفیت وهدیت ونصرت وحفظت، ستا کفایت وسو نور. الله جل شانه بستا د ټولو مشکلاتو کفایت وکړي، تا ته هدایت وسو، ستا حفاظت وسو، ستا نصرت وسو. خپل اولادو ته دا ور زده کړي، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. څومره اسانه دعا ده. د کوره چې راوځې بازار ته، په بازار کې به کومه دعا وایې، کور ته چې ننوځې کومه دعا به وایې. سنت د نبی علیه السلام دا عام که، په دکان کې هم تذکره وکړه، په کور کې هم تذکره وکړه، د ملګرو سره هم تذکره وکړه. دا د دې میاشتې اصلي موضوع ده. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د محبت تقاضا دا ده، ونصروه، د نبی علیه السلام نصرت وکړه. واتبعوا النور الذي انزل معه، هغه کتاب چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته په 23 کال کې راوړي، هغه کتاب یې راوړی دی د اقرأ په کلمه باندې. اوله کلمه د دې مبارک کتاب اقرأ باسم ربک الذي خلق. دا لوی عظیم کتاب، هغه کتاب چې د لوح محفوظ څخه ودې نږدې اسمان ته د دنیا راغی. وإنه لتنزيل رب العالمين، رب العالمين راستولی دی. نزل به الروح الأمين، روح الأمين راولی دی. على قلبك لتكون من المنذرين، د محمد صلی الله علیه وسلم پر قلب اطهر باندې راغلی دی. بلسان عربي مبين، په عربي پاک واضح ژبه باندې راغلی دی. قرآن کریم راغلی دی. دا د څه دپاره راغلی دی؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. د دې دپاره راغلی دی چې انسانان په دې سره نور و هدایت ته ووځي. څه دپاره راغلی دی؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. د دې دپاره راغلی دی چې انسانانو ته د دې ټول احکام بیان سي. عجب کتاب دی، دا عجب کتاب دی، دا داسې کتاب دی چې په دې کې هر څه شته، په دې کې هر څه موجود دي، هر څه موجود دي په دې کې. مسلمان دا کتاب دی په لفظ زده دی نه، په معنا دی زده دی نه، په دې کې 500 یوازې قوانین دي، احکام دي، هغه احکام دي زده دي نه. په دې کې قصص دي د انبیاو د پخوانیو قومو، هغه دي زده دي نه. په دې کې امثال دي، الله جل شانه مثالونه بیان کړي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. دا مختلف مثالونه دي.
په دې کې امثال او مثالونه دي هغه دې زده دي نه په دې کې حکم دي هغه دې زده دي مسلمانانه نو دا خو د دې نبی علیه السلام حق دی پر ما او تا باندې دا کتاب یې دې دپاره راوړی دی چې ما او تا یې زده کړو ما او تا یې زده کړو دا کتاب او بیا دا کتاب په خپلو اولادو باندې زده کړو ویې وایو عملي یې کړو فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه چې اتباع وکړي د هغه نور کم نور چې و دې نبي علیه السلام ته راغلی دي اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا په قیامت کې به د هغه نبي علیه السلام چې موږ وایو یا الله ته د نبي علیه السلام شفاعت را نصیب کړې د هغه نبي علیه السلام به په قیامت کې وایي یا الله زه عارضه لرم زه عارضه کوم د خپل دغه امت په خلاف دې خلکو زما دغه کتاب تر شا وغورځوي کتاب یې نه دی لفظ یې نه دی زده کړی 40 کاله یې لمونځ کړی دی په لمانځه کې الحمدلله رب العالمین وایي یا الحمدلله رب العالمین وایي 40 کاله لمونځ کوي 50 کاله لمونځ کوي په 50 کاله لمونځ یو په قل والله احد باندې کوي هم کل والله وایي انا لله وانا الیه راجعون کل والله وایي یو صورت هم غلط کل والله احد وای کله چې چنګیز خان رالی چنګیز خان په هرات باندې حمله وکړله هرات یې ونیوی بیا خپل عسکر واستول عسکرو ته ولاړ سي وګوري په ښار کې څوک دي وای په ښار کې وکتل په ښار کې څوک نه و ټوله ښار بند دي د چنګیز عسکر ګرځي یو سپین ږیری پیدا کړي سپین ږیری ناست دي دنګ چلی دنګ د کنجوتو څخه غوړي باسي چنګیز الورسي دا سپین ږیری راولي ماته هغه لاسونه وتړل راوستي چنګیز ته چنګیز ورته وایي ته نه خبر چنګیز راغلی دی هغه چنګیز منګیز نه پیژنم زه خپل غوړي باسم وای ته څوک یې وای زه مسلمان یم وای د اسلام څو بناوي دي وای نه میدانیم نه یم خبر د لمانځه څو فرایض دي نه میدانم نه یم خبر قرآن شریف د اسلام کتاب دی 10 سپارې دي 114 سورته دي په دې کې څو سورتونه په یاد دي یاد نه دارم اوهو دایم نه دی یاد پلانکې شی دی یاد نه دارم ولې یاد نه لري ولې زه بوډا یم شی مې نه دی په یاد چنګیز خان ورته وایي څه کار کوې وایي د کنجدو څخه غوړي باسم وایي د یو من کنجدو څخه څومره غوړي وځي وای د یو من کنجدو څخه دومره غوړي وځي اندازه یې ورته وښول د نیم من کنجدو څخه دومره غوړي وځي د پلانکي څخه دومره غوړي وځي اخر یې پوښتنه ځینې وکړه ول د یوې کنجدې څخه څومره غوړي وځي د یوې کنجدې ول د یوې کنجدې څخه دومره غوړي وځي چې د بازاري سړي ګوتې په غوړېږي د بازاري سړي ګوتې ښوی وي د صحرایي ګوتې نه په غوړېږي ځکه هغه خو شخي دا مرته معلومه و چې د یوې کنجدې څخه دومره غوړي وځي وای چنګیز خان ورته وویل چې ته څنګه مسلمان یې چې د دنیا په کارو کې داسې حافظه لرې چې د یوې کنجدې اندازه هم در معلومه ده د یو من دا هم در معلومه ده د نیم من دا هم در معلومه ده د چاراک دا هم در معلومه ده او د اسلام په ځای کې بیا ستا حافظه کار نه کوي بیا ستا هغې کمزورې ده بیا نه د اسلام په بناو خبرې نه په قرآن خبرې نه په لمانځه خبرې امر یې وکړي ول د ده سر هم پرې کړي په ښار کې چې هر څوک په لاس تل سرونه یې پرې کړي ځکه ول په دې وجه باندې چې دا خلک چې کله د الله جل شانه سره د خپل رب سره وفا نه لري زما سره هم وفا نه کوي پرې کړي سرونه نو اوس چې کله چاته ووایه چې وروره راسه قرآن شریف به زده کړو وایي وخت نه لرم یا زما ژبه پر قرآن نه اوري
نو چې ستا ژبه په قرآن نه اوري، په دکانداري او په کاروبار او په تجارت او په هر څه کې خو ته هر څه کولی سې، په لمانځو او په دین کې وجې نه سې کولی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي چې د نبي علیه السلام حقوق ادا کړو.